په افغانستان کې د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ سږنۍ وچکالۍ د غنمو حاصلات هم د تیرو کلونو په پرتله څو چنده کم کړي دي. لوګري او بزګران وایي چې د سږ کال وچکالۍ او په هیواد کې وروستیو سیلابونو یا غنمو ته درانه زیانونه اړولي دي. د نورو په کلو په پرتله ډېر سږ ضعیفه دي غنم. وچکالۍ د امله ډېره وچکالي ده. د نورو کلو په پرتله سږ ډېره وچکالي ده. او د باغلو نه په دزو کې بیا هم ډېره وسالي ده، خو خیر دلته ډېر تاثیر کړی دی، زیات تاثیر کړی دی. د دوی په خبره چې پخوا اوبه زیاتې وې او له دې ځمکو څخه به یې زیات غنم ترلاسه کول، خو سږ کال بې وخته بارانونو او وچکالیو یې غنم ډېر کم کړي دي. هغه وخت چې اوبه زیاتې وې په دو فصل کې د خورا پټای نه لیدل او رشکا غنم هر څه به کېدل. حتی په دو فصل کې زه درته ویلم په دو کې لکه د کندوز شولې کارل کېدلې، د کاریزه اوبه بیخي بېواره به یعنې لګېدلې وره، د شولو ته بېواره اوبه پکار دي که نه. هغه وخت نو ذاتي غنم هم وره نه ځایېدل، د خلکو به غالۍ د غنمو نه پوره وي، حتی خرڅول به. اوس خو نو د خرڅ بیخي نشته دي، پوه شولې، خپل یې هم نه پوره کېږي، په کار ټولو هغه واښه په لاس ورشي، پوه شولې. دا د ما په یادون درته غږیم. که څه هم چې بزګران او لوګري له خپلو حاصلاتو څخه خوښ نه دي، خو په هیواد کې د سولې راتګ ته بیا خوشحاله دي او وایي چې پخوا یې دا ځمکې ټولې شاړې پاته وې او د جګړو له کبله یې ورباندې کښت نه شو کولی. داسې جګړې وې دلته موږ لاو نه شوی کوی، دغه مځکې دې موږ شاړې وې، دلته موږ ژوند نه شوی کوی. دغه مخامخ پوسته وه، موږ هغه پټیو کې موضوع که نه و، د اوانو به یې ویشتلو، د موږ داسې مشکل و پخوا. مخکې خو دا مځکې وچې وې، جنګونه وه، اوس الحمدلله ارامي ده، وخت ډېر ښه ارام دی، د شپې او د ورځې مسخت ورته راوتلی شو، که په ډاډه خپل کار په مخ بیایي. غنم دی، لوبیا ده، کچالو دی، کوم شی چې د ضرورت دی هغه هم ټول پرې کرلي دي الحمدلله. هر څه مشکل دی موږ پرې رفع کېږي. لو په ټولو کارونو کې یو سخت کار بلل کېږي او په افغانستان کې اوس هم په زیاتره سیمو کې له ماشینرۍ څخه د غنمو په ریبلو کې ګټه نه اخیستل کېږي او په سنتي ډول سره ترسره کېږي. لو په وچکالۍ ډېر تاثیر کړی باندې ده. لو سخت دی، د غنمو لو ډېر سخت دی. ماشین دا پیټي خو مځکې واړې واړې دي، ټوټه ده، په دوی کې ماشین نه ګرځي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د سږ کال پراخې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په ټول هیواد کې بزګرانو ته سخت زیانونه رسولي دي او له حکومت څخه یې د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. احسان الله کریمي، CMG، کابل.